تازه نوې او په زړه پورې خبر د کرکټر ویبپاڼې د حضرت الله په اړه داسې خبره چې تاسو به هم حیران شئ. څه ویلي دي او ولې ویلي دي دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په خپله به پوه شئ. ګرانو او زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د کرکټر ویبپاڼې لیکلي چې که راتلونکي کې د حضرت الله زازی په ګډون د ګوتو په شمار کرکټ لوبغاړي ښې شل ورځې لوبې ولوبوي، بابر اعظم د شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې له لومړی مقام راغورځولی شي. پاکستانی بابر اعظم د شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام کې دی. هغه 33 شل ورځې لوبې کړي او دغه لوبو کې 1290 منډې کړي دي چې یوه لوبه کې 19 نه سوځېدلې زیاتې منډې دي. په شل ورځو لوبو کې بابر اعظم 10 نیمه سلیزې وهلې دي. بابر اعظم د پاکستان د پنجاب ایالت د لاهور ښار اوسېدونکی دی. 25 کاله او 9 ورځې عمر لري. نوموړي له کابو 2 کلونو راهیسې د شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې د لومړی مقام تاج پر سر ایښی او اوس د کرکټر ویبپاڼه وایي چې دا تاج به حضرت الله زازی، ګلین ماکسویل، مکولین منرو، روهیت شرما، ډارسی شاټ، الیکس هیلز او یا هم ایروین فینچ د بابر اعظم له سر څخه راکوزوي او له دوی څخه یو به یې په خپل سر ږدي. حضرت الله زازی 21 کاله عمر لري. د افغانستان د پکتیا ولایت د زازی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د افغانستان لپاره ټولې 10 شل ورځې لوبې کړي او په دغه لوبې کې د لمر د څړیکې په څېر چټک مزل کړی او لسګونه لوبغاړي د شل ورځ کرکټ په درجه بندۍ کې شاته پریښي او ځان یې په شل ورځو لوبو کې تر 5م مقام را رسولی دی. حضرت الله زازی په 10 شل ورځو لوبو کې 470 منډې کړي. یوه لوبه کې د ارلنډ خلاف 162 ناسوځېدل لوړې منډې دي. حضرت الله زازی په شل ورځو لوبو کې یوه سلیزه او 2 پنځوسیزه لري. د ده لپاره د ویسټ انډیز خلاف سیریز کې پوره چانس دی چې ښه توپ وهنه وکړي او د شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې ایروین فینچ، کولین منرو، ماکسویل او بابر اعظم ته لا ورنږدې شي او راتلونکي اسیا جام او نړیوال جام کې د لوبېدو پر مهال ترې مخکې شي. نو کرکټر وایي که زازی لږ په دقت، حوصلې او تخنیک سره مخ ته ولاړ شي، کولی شي چې د شل ورځو لوبو په درجه بندۍ کې تر لومړی مقام ورسیږي. بابر اعظم په شل ورځو لوبو کې 888 نمرې لري. د زازی نمرې بیا 220 دي، خو 23 لوبې یې د بابر اعظم څخه کمې کړې دي. د کرکټر ویبپاڼه وایي که د حضرت الله زازی لپاره کوچ یا روزونکی د فوټ ورک یا قدمونو د کارولو په آف سټم د لوبولو تخنیکونه ورزده کړي، نو د هیټ سربیره به په تخنیکي لوبه کې هم نوم وګټي او د نړۍ په کچه به لا نور ریکارډونه جوړ کړي. نو دوستانو دعا وکړئ چې حضرت الله زازی دغه تاج په خپل سر کړي. نو مینه او مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه ولیدله. تر بیا ښې چارې.